बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته هغه جملې زده کوم کوم چې موږ په خپل کور او کلی کې استعمالو ان شاء الله د دې نه بعد دا هيري کلاس دی د دې نه بعد به تاسو ته ګرامر او وکیبلری یعنی لغتونه سٹارټ کوم راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنۍ جمله موږ سره سره it was not my fault دا زما غلطي نه و کوم چرته یو کس ته وی چې لکه دا هو زما غلطي نه و نو په انګلیش کې به ورته وی it was not my fault you just waste your time ته هڅه خپل وخت خرابوي کوم چرته یو کس ته وی چې لکه تاسو خپل وخت خرابوي نو په انګلیش کې به ورته وی you just waste your time who is to blame د چا غلطي ده یا د چا قصور دی نو په انګلیش کې به وی who is to blame whom can I trust زه پچا یقین وکم کوم چرته یو کس ته وی چې لکه زه اوس پچا باندې یقین وکم نو په انګلیش کې به وی whom can I trust he has cheated me هغه مالا دوکه راکړه کوم چرته یو کس یادو چې هغه مالا دوکه راکړه نو په انګلیش کې به وی he has cheated me I will keep this in mind دا به زه په خپلو مغزو کې واچوم کوم چرته یو کس ته وی چې لکه دا خبره یا دا کار به زه په خپلو مغزو کې واچوم نو په انګلیش کې به وی I will keep this in mind. May I say something? آیا زه څه ویم کوم چرته یو کس وی چې لکه په دې کې زه څه ویم نو په انګلیش کې به ورته وی May I say something? Absolutely not. بالکل نه کوم چرته یو کس وی چې بالکل نه نو په انګلیش کې به ورته وی Absolutely not. Call me tomorrow. سبا ماته زنګ وکا کوم چرته یو کس وی چې ماته په ټلیفون باندې زنګ وکا نو په انګلیش کې به ورته وی Call me tomorrow. What is it? دا څه دی کوم چرته د یو کس نه پوښتنه کو چې دا څه دی نو په انګلیش کې به ورته وی What is it? He is on the way. هغه په لار دی کوم چرته یو کس وی چې لکه هغه په لار باندې دی په لار را روان دی نو په انګلیش کې به وی He is on the way. I want apologize. زه بخښنه غواړم کوم نه چرته یو غلط کار وشو موږ به یو کس وی چې لکه زه بخښنه غواړم معافي غواړم نو په انګلیش کې به ورته وی I want apologize. Don't share it. دا مشری کوا کوم چرته یو کس وی چې لکه د اسیز مشری کوا نه چاته مخه یا نو په انګلیش کې به ورته وی Don't share it. He is coming. هغه را روان دی کوم چرته یو کس ته یو بل کس وی چې هغه را روان دی نو په انګلیش کې به ورته وی He is coming. Go somewhere else. چرته بل خواته لاړ شه کوم چرته یو کس وی چې لکه چرته بل خواته لاړ شه نو په انګلیش کې به ورته وی Go somewhere else. Keep it clean. دا صفا ساته کوم چرته یو کس وی چې لکه د اسی صفا ساته نو په انګلیش کې به ورته وی Keep it clean. Everyone did well. ټولو خو وکړو کوم چرته یو کس له ټاسک ورکو یا یو کار ورکو چې موږ دا کار وکړو بیا هغه کار وکړو موږ ورته وی چې ټولو خو وکړو نو په انګلیش کې به وی Everyone did well. Everyone has fault. هر چا کې خرابېنی کوم چرته یو کس وی چې په هر انسان کې خرابېنی یا غلطېنی نو په انګلیش کې به وی Everyone has faults. Come help me. راشه زما مرسته وکړه کوم چرته یو کس وی چې لکه راشه زما مرسته وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی Come help me. Duck your head. خپل سر ښکته کړه کوم چرته یو کس وی چې لکه را سر دې ښکته کا نو په انګلیش کې به ورته وی Duck your head. دا سیم ورته ویل شو Bow your head. ملګرو دا زمونږه نننی کلاس چې پای ته ورسېدو ان شاء الله پر روانو کلاسونو کې به زه تاسو ته ګرامټیکل او وکیبلری یعنی لغتونه هم راوړم ځکه چې هغه هم د انګلیسي د زده کولو لپاره ډیر مهم کو چېرته موږ او تاسو له ګرامر راځي نو ان شاء الله موږ تبا انګلیسي ویل او لیکل هم آسان وي اوس ماله اجازت راکړئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتئ د الله په امان